حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو جمع او خولې پر روانې وي وی عمر دا خولې ولیدي در باندې ویل خولې را باندې ذکر دي چې ما د خپل دور حکومت حساب چې د اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص اوس وزګار که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګڼلې غوړي به ولا چا راوړو ویل به په خدای مې دې قسمي کوي وخورم چې تر څو راته دا پته نه لګېدلي چې ټول قوم مې غوړي خوړلي دا غوندې سړي حساب په 3 کاله کې خلاصيږي عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی لاس کې کانی نیولې دي ورته وایي چې گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی وای نو هغه ورته وی چې زه وایم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل وای ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې دی وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت گوهر احمد رسول الله صفت لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې پدیم جادو چلو داسې معجزات داسې معجزات یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي ځان ته خلاصي بیا راټینګي رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی خکاری ته وی دا څه چل دی وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي اوسای نه تاسو کو چې ولی دومره وکش بکش کې او اوسای ورته وی چې د دې غره شاته مې یو 2 بچی دي ځان ته دل اخلاصوم چې دومره مې پرېده چې غیله ته ورکم نو بیا راځم درته نو حضور علیہ السلام ورته فرمایل اخکاری ته چې دا اوسه داسي وای چې بچوله ته ورکوم نو بیا راځم ورته یا رسول الله دا بیا څنګه راشي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې زب ورته وی چې زب په ضمانت کې کینم در سره کدا اوسه رانه لانو تاوان به زه درکم خدا پرېدا اوسه چې پرې خو حضور علیہ السلام د اوسه په ضمانت کې کېناست چې کېناست اوسه په منډه لاړ او بچو ته وی چې زر ته اوروي د دواړو جانو سردار مې ستاسو په ضمانت کې کېنولې ا بچو ورته وی چې ستمونږ ستاته په مونږ حرام دی چې سو پورې ماغه د ضمانت نه اخلاص کړي مور مخ کې او بچي ورپسې مور چرال اخکاری تا حضور علیہ السلام ته وی چې یا رسول الله زه خورالم چې ته د ضمانت نه وځې او دا بچی می وای چې مونږ د په ناموس قربان یو مونږ هم د اخکاری شو
داسې معجزات. عزیزانو عقل به ورته حیران شو. داسې معجزات دا ټول د کعبې په خوا کې راجمع شو. ټول قوم د مکې دا لوی سرداران او په کعبه کې ودرېد او د 14 سپوږمۍ وه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې وایا کنه ته چې پیغمبري او ته وای چې ما ته وحی راځي نو دا سپوږمۍ 2 ټوکړې کا. حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بیا به مونږ نه منئ. ولله دا منو. په یو ګوته اسمان ته اشاره وکړه، په یو ګوته، او په اسمان کې سپوږمۍ 2 ټوکړې شو. د ټول قوم ورته کتل. دا ټول صنادید د قریشو چې دي دا ولاړو دی ورته کتل. علماء لیکي چې یوازې په اسمان کې 2 ټوکړې نه شوه، بلکې هغه دواړه ټوکړې رالې. یو ټوکړه د حضور علیہ السلام په یو لستوڼي کې ننوته او یو ټوکړه په بل لستوڼي کې، او په دې ګریوان کې یو ځای شوه او بیا اسمان ته لاړه. دا منظر چې دی د ټولو صنادیدو د قریشو ولیدو، ویې کتل. جواب یې څه و؟ جواب یې دا و چې هوی د جادو خو تر اسمانه پورې مرسي. دا یې جواب. نو عرض مې دا و چې دا څه نوې خبره نه ده. علماء حقاو په هره زمانه کې د حق خبره کړې ده او تر قیامته پورې به داسې خلق پیدا کیږي چې هغه به د حق کلمه وایي، چپ به پرې نه پاتې کیږي. باقي خدای پوهېږي او قوم یې پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وفرمایل چې ته ولې دومره غمجن کېږي د دې قوم په حال باندې؟ لعلک باخع نفسک، کېدای شي چې ته ځان هلاک کړې د ډېر غم نه. پرېږده، واصبر علی ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا. دی چې سوی ته په صبر کوه، ما ته پرېږده، زه پوهېږم او دوی پوهېږي. نو عزیزانو د خدای پوهېده بیا داسې لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خدای وویل چې اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون ته ورشه، داغه سرکشي چې داغه د حد نه واوړې انتها ته ورسېد. و چې یو انسان را پاسي او هغه وایي چې زه خدای منو، دې نه لویه سرکشي خو بله څه کېدی شي. یا الله ورزم خو او بادشاہ دی، زه یوازې. نو الله پاک ورته 2 علاج وښودل چې یو خو ستا ژبه کې لکنت دی، ژبه دې اړمیږي، نو ستا ترجمانی به تا سره مې پیوست یو وزیر جوړ کړو چې استارور دی، تا سره به ځي هارون وزیره، دا به ستا وزیر وي او ستا ترجمانی به کوي. دویم دا چې دا تا سره کومه امسا ده چې ته پې ګډې او چیلی سره
سا کې می هغه قوت کې خو چې ته د فرعون مخې ته ورشي او خبرې شروع کی که د حرکات بدل شو نو دا امسا د هغه مخې ته وغورځوه تماشه کوه چې زه بیا څه کوم. عزیزانو ګران کا یو دیو یو رور څوک یار او مددگار نشته او د داسې بادشاہ مخې ته ورځي چې هغه د خدایي دعوه کړې ده ټول مخلوق وایي چې دا خدای دی دنیا یې مرګرې ده دام زړه وکړه او دام جګره وه چې د بادشاہ دربار ته ورځې او ته په دربار کې ورته وایې چې دا تا چې کومه دعوه کړې ده دا دروغ دي ته خدای نه یې بلکې د خدای پیدا کرده بنده یې. بادشاہ دربار مونږ دلې خدای راستی که بابو ته وویلې په یوازې ځان موسی علیه السلام فرعون ته ورځه او بادشاہ ته وایه چې دا ته څه وې دا غلط دي. هغه ورته ویلي چې ولې زه خدای یم ته خدای نه اول راویلی سئ خو چې راویلی سئ قرآن کې الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاک فاذا هي ثعبان مبین. ما موسی ته وحی وکړه چې د امسا دې وغورځوه د فرعون دې مخې ته چې د امسا یې د هغه دې مخې ته وغورځوله یو لویه اژدها ترې جوړه شوه. دومره لویه اژدها ترې جوړه شوه علما لیکي چې لاندینۍ شونډه یې په ځمکه پرته وه او پاسنۍ شونډه یې د فرعون په محل پرته وه. دومره یې دا خوله وازه شوې. فرعون چې وکته دا چې دا څه بلا لرګینه څه بلا جوړه شو منډې کړې چې کور ته لاړو. علماء مفسرین وایي چې په دغه یو ورځ باندې فرعون 400 کرتې په دستونو تللی د یرې 400 کرتې. عزیزانو دې ته معجزه وایي. بیا دغه لرګی دی چې موسی علیه السلام ورته لاس کو نو بیا امسا شوه. الله ورته لا تخف یریږه مه لاس ور واچوه خو چې لاس ور واچوله بیا لرګی شو. دغه امسا ورسره وه. فرعون ورپسې لښکر و چې رانیسئ موسی سره د ملګرو مخکې او د فرعون فوج ورپسې چې د دریاب غاړې ته ورغله اریان ودرېدو چې خدای دې خوا دریاب دی او وروسته مې د فرعون فوج دی. الله ورته ویل یریږه مه اضرب بعصاک البحر په دې امسا دې دا دریاب ووهه. امسا یې راواغسته او دریاب له یې پې ټک ورکړو. په دریاب کې 12 لارې ورته جوړې شوې. 12 لارې موسی سره د قومه پکې ورګډې شو. د خدای دې انتهایی مشفقانه انداز ته وګوره. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. دا لار ده او دا دیوال دی د اوبو. 12 لارې په دې لار کې زه روان یم. نو زه دا خیال کومه چې دا خوانۍ لارې خلک چې دي دا به اوبو وړي. نو علامه ابن خلدون لیکي چې په دې د اوبو په دې دیوال کې کړکۍ وشوې نو دوی به په لار کې روان وو یو بل ته به کتل.
قدرت د دوی دړنه هغه خوف هم لري که چې هغه زمانه اخوا خلک یې چېرته وړي دي. نو عرض مې دا و عزیزان چې دا معجزه وه لکه موسی علیه السلام ته چې حکم د زکات راغی نو د ده د تره زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیه السلام د تره زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به د هغه د خزانو کنجیانې بار کېدې. نو موسی علیہ السلام چې ورته وی چې زکات ورکا څومره ورکا دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو دې باندې خو خدای راستي که زماړو شي دومره مال خو زه نشم ورکولی. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې دی او خلق را جمع کو میټینګ یې وکړ چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځئ چې څه داسې کار ورته پیدا کو چې بس خلق دې نه ټول منحرف شي او مونږ هم تخلا شو. څوک ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر عباسی او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړي پتا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګو اوس د الله دې شان تکو را پاسې ده په څه نیت او خولې نه وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده یې کړی وه چې ته به په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام ولګو مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې ته په موسی علیہ السلام دا الزام لګې زما دې د موسی په خدای قسم وي چې په دې نیت را پاسېدم چې په الزام لګو پویم نشم او ایمان میں پھراؤ. اللہ موسی علیہ السلام ډېر لوی جلالی شاه ډېر خپه شو اسمان ته وکتل الله ورته دغه وخت کې
जिब्रील राउले गलो वर्ते हुए च दसमकी वाके स्ता पलास की नीचे अर्स वर सरके मूसा अलैहि सलाम ज़मके तोई च या अर्ज खुजी वीनिसा बज़मके तरदी गिठो गिठो लांदे रहा कौम वलार दे और तमाशा कई कुरान के राजी करना वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम